د رومیانو په نوم خط اووم باب. زما ورونو، تاسو نه پوهیږئ څه؟ زه تاسو ته ځکه وایم چې څه ناڅه په شریعت پوهیږئ چې سړی د شریعت تر هغې پابند دی تر څو چې هغه ژوندی وي. د هغې نه پس د مثال په تور یو واده شوې ښځه تر هغې د خپل خاوند پابنده ده تر څو چې هغه ژوندی وي. خو که د هغې خاوند مړ شي نو بیا هغه د واده د شرعي پابندو نه خلاصه شي. نو په دې وجه که هغه د خپل خاوند په ژوندانه د بل سړي سره لاړه شي نو هغه زنا کوي. خو که چېرې د هغې خاوند مړ شي نو هغه د شریعت په مطابق آزاده ده. نو هغه که چېرې بیا د بل سړي سره واده وکړي نو زناکاره نه وي. نو زما ورونو، تاسو هم د شریعت نه په خپل مرګ آزاد شوي یئ، ځکه تاسو د عیسی د وجود سره تړلي یئ او اوس د هغه خپل شوي یئ چې هغه د مړو نه بیا ژوندی شوی دی. د دې دپاره چې موږ د خدای ښه خدمت وکړو. څه وخت چې موږ د خپل انساني فطرت په مطابق ژوند تیرولو نو زموږ د ګناهونو خواهشات د شریعت په وجه رابیدارېدل چې نتیجه یې مرګ ده. خو اوس چې موږ د هغه څیزونو دپاره مړه یو د کومو چې موږ پابندي کړې وه نو موږ د شریعت نه په دې شان آزاد یو چې د خدای د روح په نوي شان خدمت وکړو، نه په زوړ شان د لیکل شوي شریعت په مطابق. نو موږ به بیا څه ووایو؟ آیا شریعت ګناه دی څه؟ یقینا چې نه. خو که شریعت نه وی نو زه به په ګناه پوه شوی نه وی، ولې چې ما به دا هیڅکله هم نه وی پیژندلی چې لالچ څه شی وي. که چېرې شریعت دا نه وی ویلی چې تاسو لالچ مه کوئ، هم د دې حکم په وسیله ګناه ته داسې موقع په لاس ورغله چې په ما کې یې هر قسمه لالچ پیدا کو چې شریعت نه وي نو ګناه مړه ده. یو وخت داسې و چې د شریعت په غیر موجودګۍ کې زه ژوندی وم، خو هر کله چې حکم راغی نو ګناه ژوندی شوه او زه مړ شوم، او کوم حکم چې زما د ژوند دپاره و زما دپاره مرګ شو، ځکه چې ګناه په شرعي حکم کې موقع وموندله او زه یې وغولولم او د شریعت په حکمونو یې مړ کم. نو ځکه شریعت پاک دی او حکم یې هم پاک دی او انصاف او ښه دی، نو بیا موږ دا ویلی شو څه چې دا ښه څیز ګینې زما دپاره مرګ شو؟ نه، هیڅکله نه. دا خو ګناه وه چې زه یې د ښه څیز په وسیله ووجلم او هم په دې شان ګناه خپل اصلي شکل ښکاره کو او دغه شان د حکم په وسیله ګناه د نور کله نه زیاته بده شوه. موږ پوهیږو چې شریعت روحاني دی، خو زه غیر روحاني یم او په ګناه خرج شوی یم. زه نه پوهیږم چې څه کوم. څه چې زه کول غواړم هغه نه کوم، بلکې هغه کوم چې ترې نفرت لرم. خو که چېرې څه چې زه کوم هغه نه خوښوم نو منم چې شریعت درست دی، نو بیا د هغې کوونکی زه نه یم بلکې ګناه ده چې په ما کې موجوده ده، هغه یې کوي. ځکه چې ما ته معلومه ده چې زما په ذات کې هیڅ نیکي نشته، مطلب مې د خپل انساني فطرت نه دی، ځکه چې زه د نیکۍ کولو خواهش لرم خو کولی نشم. زه چې څه نیکي کول غواړم نه یې کوم، خو چې زه څه بد کول نه غواړم هغه کوم، او که څه چې زه کول نه غواړم هغه کوم، نو ښکاره خبره ده چې کوونکی زه نه یم بلکې هغه ګناه ده چې په ما کې ده. نو بیا ما دا اصول هغه وخت معلوم کو چې هر کله چې زه نیکي کول غواړم نو صرف بدي کولی شم. زه په باطن کې د خدای په شریعت خوشحاله یم، خو زه د خپل وجود په اندامونو کې یو بل شریعت وینم چې هغه زما د عقل د منلي شوي شریعت سره په جنګ دی او ما د ګناه په هغه شریعت کې کېدوي چې زما په اندامونو کې دی. هاي زه څومره غمځپلی سړی یم، نو هغه څوک دی چې ما به د مرګ د وجود نه راخلاص کی. زمونږ د مالک عیسی مسیح په وسیله د خدای شکر دی. غرض دا چې زه په باطن کې د خدای د شریعت خدمت کوم، خو په انساني فطرت کې د ګناه د شریعت خدمت کوم.